سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ ستاسې د ټولو د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې په یو انډراید موبایل کې ایگزیکټ سیسټم انسټال کړو او همداراز یو ډیټابیس جوړ کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره لومړی ګوګل کروم ته راځو او په پلټن ځای کې څنګه چې تاسې لاندې ګورئ exact.arfun.com لیکو چې له پلټلو وروسته له داسې یوې پاڼې سره به مخامخ شو او کولی شو د انډراید برخه وټاکو او له پلی سټوره یې راواخلو. که غواړو له دې هم له اسانه لارې کار واخلو پلی سټور ته ځو او په پلټن ځای کې ایگزیکټ سیسټم لیکو او کله چې له پلټلو وروسته ایگزیکټ سیسټم اپلیکیشن پیدا شو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک کوو او کله چې پرانیستل شو په انسټال باندې کلیک کوو او ورته لږ تم کیږو ترڅو انسټال بشپړ شي. وروسته بیا په اوپن باندې کلیک کوو او تر دې اسانه لاره دا ده چې له پلی سټوره ووځو او بیا په عمومي پاڼه کې ایگزیکټ سیسټم پیدا کړو او پرانیزو یې. د ایگزیکټ سیسټم له پرانیستلو وروسته په لومړۍ پاڼه کې کولی شو چې ژبه وټاکو او موږ ژبه پښتو ټاکو. وروسته د دې لپاره چې ځان ته یو ډیټابیس جوړ کړو په دغه برخه کې په جمع علامه باندې کلیک کوو چې وروسته به له داسې یو فورم سره مخامخ شو چې په لومړۍ برخه کې د کمپنۍ نوم، په دومه برخه کې پته، په دریمه برخه کې برېښنالیک او په څلورمه برخه کې یو فعاله شمیره لیکو او وروسته په راتلونکي باندې کلیک کوو. د ډیټابیس د جوړولو په دومه پاڼه کې به له اسعارو سره مخامخ شو چې سیسټم په اتوماتیک ډول باندې 3 اسعاره افغانۍ، ډالر او کلدارې ټاکلي دي. که غواړو چې یوه نوې کرنسي هم ور ډیره کړو په نوې برخه باندې کلیک کوو او کله چې دغه برخه پرانیستل شوه د اسعارو نوم په برخه کې د نوې ټاکل شوې کرنسۍ نوم لیکو، په دومه برخه کې محلي نوم لیکو او وروسته بیا د یو ایرو نرخ په افغانۍ او د یو ایرو نرخ په ډالر هم ور ډیرو او په پای کې په خوندي برخه باندې کلیک کوو چې د دغه چارې سره موږ وتوانیدو یوه نوې کرنسي هم د نورو کرنسیو ترمنځ ور ډیره کړو. په پای کې یو ځل بیا په راتلونکي باندې کلیک کوو او د ډیټابیس جوړولو دریمې پاڼې ته ورځو. په دغه پاڼه کې کولی شو چې خپل د خزانې مقدار ولیکو چې سیسټم په اتوماتیک ډول باندې 1,00,000 افغانۍ او 10,000 ډالر ټاکلي دي چې کولی شو په دغه شمیر کې بدلون راولو او په پای کې په راتلونکي برخه باندې یو ځل بیا کلیک کوو. د ډیټابیس د جوړولو له څلورمې پاڼې خلاصېدو وروسته په لومړۍ برخه کې د ډیټابیس نوم ګورئ چې سیسټم په اتوماتیک ډول باندې لیکلی دی. په دومه برخه کې اړتیا ده چې د اډمین نوم ولیکو، وروسته پټ نوم ولیکئ او بیرته د پټ نوم تایید هم ولیکئ او اړتیا ده چې د پټ نوم یا پاسورډ د لیدلو لپاره د سترګې په نښه باندې کلیک وکړئ ترڅو ښه مو په یاد پاتې شي او هیر مو نشي. چې په پای کې په جوړولو باندې کلیک کوو او د دغه چارې د ترسره کولو سره موږ وتوانیدو چې د خپل ځان لپاره لومړنی ډیټابیس په ایگزیکټ سیسټم کې پرانیزو. او اوس مهال د دې لپاره چې خپل ډیټابیس ته ننوځو بسنه کوي چې خپل پاسورډ یا پټ نوم دلته ور ډیر کړو او په ننوتلو باندې کلیک وکړو. د ډیټابیس له پرانیستلو وروسته د دې لپاره چې یو آنلاین پروفایل رامنځته کړو پر لیکه باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه په جوړولو باندې کلیک کوو چې اړتیا ده په دغه فورم کې لومړی د کس نوم، په دومه برخه کې شمیره، په دریمه برخه کې برېښنالیک او وروسته پټ نوم ولیکو او په جوړولو باندې کلیک کوو چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل آنلاین پروفایل راجسټر کړو. اوس مهال عمومي پاڼې ته راګرځو او بیا ځل په پر لیکه باندې کلیک کوو. کله چې د آنلاین پروفایل برخه پرانیستل شوه په بیکاپونو باندې کلیک کوو او د خپل آنلاین پروفایل بشپړولو وروسته په بیکاپ پورته کولو باندې کلیک کوو چې د یاد کار ترسره کولو سره موږ وتوانیدو خپل لومړنی بیکاپ هم واخلو. له پاملرنې مو ډیره مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیسټم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیسټم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.